ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. آیا خپل ماشوم ته په چوشک کې شیدې ورکوي؟ شیدو چوشک مور کړی دی او همیشه هم یو سرپوښدار هغه خستله چوشک بې سرپوښه نه. که د چوشک یا شیر چوشک پاکوالي ته پام ونه کړو ماشومان له کومو صحي ستونزو سره مخ کولی شي. د دې صحي ستونزو علتونه او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. واړه ماشومان تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور شیدې خوري، خو له 6 میاشتو وروسته د مور په شیدو نه مړېږي، ځکه میندې د خپلو شیدو ترڅنګ په شیر چوشک کې اضافي خواړه لکه د میوې اوبه، سیریلاک او شیدې ورکوي. خو که د شیر چوشک او چوشک نظافت ته پام ونه کړو نو ماشومان له کومو صحي ستونزو سره مخ کولی شي. په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمي له څو کسانو او یوه ډاکټر سره خبرې کړې دي. کوم څوک د مریضانو و څه رقم د مازای مریض و د چشک نه څه مشکل یې درلود؟ کله به شودې کې پاتې وي زه نه پیپېدم دغه نه دی ډېر په عذاب شو مریض و. مریضي څه شی و؟ مریضي نسه و کله به استفراق و کله به ستونی خوږېده سال نه به تبه هم کله 3 ورځې په شفاخانه کې بستر کو خوله به خوړی نشوله د مازای ډېر ژوبل 2-3 وار مې بستر کو. د تا نوم څه دی او د کوم ځای؟ نوم مې احمد سمیر دی د هلمند یم. ماشوم دې دم څه کوي؟ دا مې د کاکا زوی دی. اوس مې ډاکټر صاحب ته راوړل څه وایي. کور یې مور چوشک ورکوي؟ چوشک د دې خاطر ورکوي چې کور کې نارامه وي ژاړي. دا د شودو چوشک ورکوي او که د بل چوشک ورکوي؟ شودو مې ورکوي او بلم. اوس فعلا څه مشکلات لري؟ اسهال لري، استفراق لري، دلبدي ورته پیدا شوی او ژاړي، تبه لري او نارامه ډېر وي. دا ماشوم څو کلن دی او دا د څه کوي؟ تاسو د کوم ځای نه راوستلی؟ د هلمند مو راوستلی دی 2 کلن دی. کوم رقم چوشک مو ورکولو؟ د شیدو چوشک مور کړی دی. د چوشک کوم مشکل نه ورته پیدا کوه؟ نو مریض کېږي په مجبور یې ورکوي او وږي نه پوهېدلو یو وخت کې اسهال سوی وای ډاکټر ته مو بیوایي دا څه مریضي لري؟ تبه یې کېږي سرپاکه کېږي او ټخېږي تبه یې وسته بده. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان ورپېژنئ. زما نوم احمد شاه ساحل د اطفالو داخلي متخصص یم. دغه یو شمېر کسان چې ماشومانو ته چوشک ورکوي یا شیر چوشک ورکوي که د دې نظافت په نظر کې ونه نیول شي کومې ناروغۍ ماشومانو ته ځینې پیدا کیږي او کوم صحي مشکلات پیدا کیږي؟ د چوشک نظافت ډیر مهم دی. که پام ورته ونه شي اسهالات، استفراقات، د خولې پخوالی، د ستوني مشکلات پیدا کیږي. بعضی وقت ډیر خطرناک دي. حتی د اسهال استفراقات عمده مشکلات دي چې د وجود اوبه ضایع کوي. ماشوم گنگسیت پیدا کوي که اسهالات او استفراق دواړه یو ځای شي نو ډیر شدید تغییرات راولي. که وجود اوبه کم ضایع شي مثلا اول کېدای شي چې ماشوم لږ نارامه وي. په متوسط شکل کې ماشوم ډیر نارامه وي. سترګې داخلي به هغه ته لږ ژوروالی پیدا کوي. خو شدید حالت که چیرته ولاړ شي هغه کې معمولا ماشوم به ګنګس وي. او ډاکټر صاحب د خولې خوړینوالی او د ستوني خوږم ورته پیدا کوي که چیرته د چوشک نظافت ته پام ونه شي؟ چوشک یو عامل د سبب د خولې د پخوالي چې اکثرا د چوشک د استعمال نه زیات پیدا کیږي چې هغه فوق العاده دردناک دی. حتی طفل ډوډۍ نشي خوړلی، فوق العاده نارامه وي، د ستوني مشکلات دا ټول ورته پیدا کیږي. که د چوشک نظافت ته پام ونه کړو نو ماشوم له مختلفو ناروغیو، اسهالاتو، استفراق، تبې او ډنګروالي سره مخ کېدای شي. خو د دې صحي ستونزو اصلي علتونه کوم دي؟ کله مې چې ګیز چشک ډاکو هم ته بله ګیزه به یې ښایي زه په ده نه پوهېدم چې دا خرابي هغه مې ورکولې هغه ماشوم دغه ژوبل که چې موږ کله د ماشوم بستر کو بیا ډاکټرانو مې ویل دی د چشک نه چې شودې ډېرې کې پاتې دي دا میکروب کې دي دغه نه دغسې شوی. علت دا دی چې هغه صحي نه ساتل کېږي او بل دغه دی چې کله ماشوم شودې وخوري د شیر چوشک سر خلاص پرېږدي دغه دی چې ماشوم مریضي کي. د موږ محیط داسې پاک نه دی که موږ هغه سم ځای کېنږدو سم په وخت ونه مینځو بیا یې راواخلو بېرته پکې 2 ماري شودې جوړې کړو حتما یو میکروب نه یو میکروب دغه په داخل کې وي چې د وړو وړکیو د خوراک په وخت کې دغه معدې ته ځي یو مرض سبب ګرځي. ډاکټر وایي که د شیر چوشک یا چوشک نظافت ته پام ونه کړو نو مختلف میکروبونه تماس ورسره پیدا کوي. له همدې سببه ماشومان له مختلفو ناروغیو سره مخ کولی شي. د چوشک نظافت ډیر مهم دی. یعنی احتمالات د میکروبي کېدو ډیر زیات دي.
اول کېدای شي چوشک سر دا صحیح پاک نه وي هغه خولې ته وروړي بیرته بیرته ولویږي بیا یې خولې ته ورولي دا خپله یوه ښه زمینه مساعد د میکروبي کېدو ده د هغې نه وروسته خپله چوشک دی هم صحیح نه مینځل کېږي خصوصا هغه پلاستیکي چوشک دي په هغې کې اگه شودې که ډېر وخت پاتې شي خپله شودې خرابېږي څه انزایمونه دي هغه تغییرات ګډوډي په شودو کې بل خپله چوشک داخل د مور لاس هغه داخل ته صحیح نه رسي چې داخل یې صحیح پرېمینځل شي هغه اوبه چې شودې کې جوړې وي هغه پاکې نه وي د چوشک ورکول سبب د دې کېږي چې میکروبي شي او کله چې شودې میکروبي شي یا خپله چوشک نو اطفال کې مختلف مشکلات امراض سبب کېږي درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي که د چوشک نظافت ته پام ونه کړو نو کېدای شي ماشومان مو له اسهالاتو استفراغ تبې د ځان او سر درد ګنګسیت او نارامۍ سره مخامخ شي که ماشومان زیات وخت یا په تکراري ډول له دې صحي ستونزو سره مخ کېږي نو کېدای شي په راتلونکي کې له جسمي او روحي پلوه سمه وده ونه کړي که په چوشک کې د زیات وخت لپاره شیدې پاتې شي یا چوشک پاک ونه ساتل شي نو مختلف میکروبونه له چوشک سره تماس پیدا کوي او ماشومان مو له ډېرو صحي ستونزو سره مخ کولی شي خو د دې صحي ستونزو د مخنیوي لارې چارې کومې دي په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمي له څو میندو سره خبرې کړې دي ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ زما نوم میلی وردک ده ښوونکې یم تاسو څه ماشومان لرئ استاد الحمدلله 4 ماشومان تاسو کله ماشومانو ته شیرچوشک یا چوشک ورکړی که مو نه دی ورکړی ما خپل ماشومانو ته پس شپږ میاشتې مې ورکوله د شیرچوشک پاکوالي ته هم څه ډول پام کولو خپله تجربه دا ده چې زه د پلاستیکي چوشک څخه کار نه اخلم هغه باید شیشه‌ای وي ځکه چې دغه پلاستیک خپله مایع د دوه کېږي چې میکروبونه پکې ټول شي کله به د شیرچوشک ورته ډک یعنې څو ځله د دغو نه بیا شیدې ورکولې یو وارې د یو نه مې اضافه نه دي ورکړي په اندازه باندې جوړیږي کم مې جوړولم هغه اندازه باندې چې طفل ضرورت لري باید مکمل خلاص شي دوه ورته پاتې نه شي شودې باید په هغه وخت باندې تازه جوړې شي شیرچوشک مساتلو سره کم سرپوښي دی باید سرپوښي بسته شي د هغو سره کې شیرچوشکونه چې دغه غیر صحي دي د شیرچوشکونه د دې کوشش وکړه چې د دغه دواخانو څخه واخلي ځکه چې په هغې کې لیکل شوی دي اندازه یې ټوله معلومه ده چې څومره باید شودې پکې ورکړل شي او د هغې د شیرچوشک په سر باندې بل سرپوښ دی کله چې ماشوم شودې وخوړلې هغه سرپوښ باید بسته شي زه خپله شخصي دا کار کوم ته چې استاد د دغو ټکو ته پام کړی ګټه یې څه وه ګټه د ما ټول ماشومان چې دا اسهال وي او استفراغ وي او د ستوني درد دی دا شیان ډېر ورته کم دي نوم مو راته ووایئ ما نوم پلوشه تاسو خپلو ماشومانو ته کله شیرچوشک ورکړی ما اول ډیر کوشش کړی دی چې شیرچوشک نه استفاده ونه کړم چې لیدلې مې دي چې اوړ ما به شودو نه تغذیه کېږي نه سم نه مړېږي بیا مې د څنګ سره استفاده کړې اما ته ډېر وخته نه نظافت ته یې د څه ډول پام کولو نظافت خو داسې ومو چې شودې مې ورکړلې بیا مې دستي ومینځله په جوش اوبه باندې مایع باندې او هغه به م کېښوه چې وچ شي او همیشه هم یو سرپوښداره هغه خستله چوشک بې سرپوښه نه خو دا سرپوښ هم چې سم استفاده ونشي هر ځای پروت وي میکروب حتما ځان ته راټولي وي بادونه مې بیا په قاشوغه ورکړي دي او داسې چې کېناستل ګیلاس نیول مې ور زده کړي دي ګیلاس نه استفاده کړې ده د شیرچوشک په ځای د شودې په ګیلاس کې ورکولې په ګیلاس کې مې استفاده کولې مغو کې مرته اچولې بیا به د څښلې ګټه یې څه وه چې دغو ټکو ته د پام ما خو چې تر اوسه پورې چوشک نه استفاده کړې د الله فضل وایو نه دی رسکه مریض شوی په دې اړه مې مخکې د یوې بلې مېرمنې خبرې هم ثبت کړي دي اسمم زحل پوپال تخلص نوم می زحل دی تخلص می پوپال دی 3 ماشومان لرم شیرچوشک می هم ور کړی دی پاکوال ته می زیات پام کړی دی له شیشه‌ای شیرچوشک نه می استفاده کوله په هفته کې می یو ځل د شیرچوشک سر ورته بدلولو د شودو له ورکولو مخکې می شیرچوشک د لوښو له مایع سره په جوش اوبو په یو مخصوص برس می ورته مینځلو بیا می شودې کې اچولې له شودو خوړلو وروسته به می شیرچوشک بیا په همدې طریقه مینځلو سر به می خلاص کړو او لمرته به می 100 دقیقې کې خو چې میکروبونه یې له منځه لاړ شي په شیرچوشک کې مې دومره شودې جوړولې چې په یو ځل خلاص شي دوهم ځل ته پاتې نشي که به موړ نه شو لږ نورې شودې به مې ورته جوړولې د دې کار دا ګټه وه چې د خدای په فضل مې ماشومان روغ او صحتمند دي طفلای ما صحتمند بوده ډاکټر ساحل وایي ښه دا ده چې ماشوم ته د چوشک په ځای په پیاله یا بل پاک لوښي کې شیدې یا خواړه ورکړل شي خو که بیا هم د کوم ضرورت یا د ډاکټر د هدایت په اساس چوشک ورکوو نو پاکوالي ته یې جدي او حتمی پام ضرور دی څو مو ماشومان ناروغه نشي
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې کوشش دې وشي چوشک نه زیات استفاده ونه شي. حتی اوس وایي چې د چوشک په ځای کې د ګیلاس او د قاشق نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کې چېرته بعضې وخت حالات هستي چې چوشک نه استفاده کو، څو نقاط باید په نظر کې ونیسي. اول سر او چوشک خپله په جوش اوبو پاک شي. دویم دا دی چې هغه باید لمر ته کېښودل شي. دغه چوشکونه د استفاده کو چې ډېر اوږد نه وي، چې داخل ته یې لاسرسی موجود وي چې تر څو داخلي قسمت یې پاک شي. او بله خبره مهمه دا ده چې د پلاستیکی چوشک نه زیات استفاده ونه شي. په هغه کې شودې خرابېږي، د شیشه‌ای چوشک دی دغه نه استفاده وشي. هر ځل چې ماشوم استفاده کو احیان که مثلا چوشک ولویدیته چوشک سر باید بیرته د سره پریمینځل شي ورکړل شي. خو خوش دی وشي دواخانو نه دی واخلي، ځکه چې دواخانو کې معمولا چې دغه طبي شیان یا طبي مواد په لمر کې نه ښودل کېږي، ځان ته ځای نه لري. ښه خبره دا ده چې ماشوم ته تازه شودې جوړ شي، دومره شودې ورته جوړ کړي چې هغه په مغه ځل وخوري او پاتې نشي. که چېرته حیوان پاتې کېږي هغه دې استورتي. که د چوشک نظافت ته پام ونه کړو نو چوشک میکروبي کیږي او ماشوم ته ګڼې ناروغۍ پیدا کولی شي. له همدې سببه باید د چوشک نظافت ته پام وکړو. د پلاستیکي چوشک پر ځای ښیښه واخلو او ماشومانو ته له شیدو ورکولو مخکې چوشک په شیرګرمو اوبو پاک پریمینځو او بیا یې لمر ته کیږدو. د چوشک ربړې یا پلاستیکي سر چې ماشوم یې روي په 3-4 ورځو یا هفته کې یو ځل تبدیل کړو. د ټکو ته په پام تر ډیره د ماشومانو له صحي ستونزو او ځینو میکروبي ناروغیو مخنیوی کولی شو. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمي د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه چې ما سمیرا حلیمزی درته وړاندې کړه.